سلامونه وخت مو په خیر دی. اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. محمد نبی په دغه ستر ریکارډ کې ویرات کوهلي او شاهد افریدي هم شاته پریښی. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو سیالۍ لوبډل مشر محمد نبی عیساخیل د شلوریزو الراونډرانو د لومړي مقام ترڅنګ په شلوریزو نړیوال کرکټ کې یو بل ستر ریکارډ هم له ځان سره لري او له ځانه یې د نړۍ مشهورو لوبغاړو ویرات کوهلي، شاهد افریدي، محمد حفیظ شاته پریښی دی. محمد نبی د کرکټ په نړۍ کې یوازینی لوبغاړی دی چې په شلوریزو کرکټ کې ډېر زر د غوره لوبغاړو جایزه ترلاسه کوي. نوموړی په 101 شلوریزو سیالۍ کې 14 ځله د غوره لوبغاړو جایزه یې ترلاسه کړې چې د کرکټ په نړۍ کې د ډېرو غوره لوبغاړو د جایزې ریکارډ له ځان سره لري. له نبی وروسته په دغه لس کې هم ویرات کوهلي دی چې په 104 میچونو کې 14 ځله د غوره لوبغاړو جایزه ترلاسه کړې. په دوهم مقام کې قرار لري پاکستانی شاهد افریدي او محمد حفیظ 11 ځله دغه جایزه ترلاسه کړې چې یو بل پسې قرار لري. محمد نبی بیا د 10 اوریزو کرکټ الراونډرانو په درجه بندي کې هم لومړی سر کې ځای لري. په همدغه درجه بندي کې بیا بنګلادیش شکیب الحسن دوهم مقام له ځان سره لري، خو په یوازینیو سیالیو کې بیا شکیب الحسن لومړی او محمد نبی بیا په دوهم ځای کې شتون لري. نبی او شکیب دواړه د یو بل سرسخت سیالان دي، کله یو او کله بل مخکې کیږي او لومړی مقام ترلاسه کوي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.